کې د اختر د ورځې په شان ته خوشحالي نن محسوسوو چې د زړو ملګرو سره میلاو شو او الله دې زموږ د ملګرتیا قایمه لري تر اخره پورې. بس نه خفه دې نشي هغه کوټې پټه کړې ونه وایي چې سکول کې د بل استاد تاسو وکړو چې لکه کوټې څه چل وکړو نو هغه ورته وایي چې لرګي مې په بره اچولي دي میانځ کې مو له نیډل ورکړی دی لکه پیلر په ځای باندې نیډل یاد وکړه نه چې اوس په دوباره هم پکې روزي دی پکې هغه لوبه کوي نو ټیک شو خو خیر که زه ټیسټ پلیر یم ما ټول عمر بوډاګي دې کسې دا هغه دی اوټ نه مني ما زه ټیسټ پلیر بچپن ستاسو په دې غونډه باندې هغه خپل بچپن را یاد شو او ډېر یو څو 20 سال پس دا ملګري راغونډ کړل او په هغه کلب کې نن موږ شامل شو په فخر سره ویلې شو هغه خلک سبسکرایب کې راځي جوسواورو پروګرام ستاسو आवाज د خپل قربا شهزاد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمندو کتونکو زه شهزاد خان د پروګرام ستاسو आवाज سره امید لرم چې خبري قدرمندو کتونکو نن راغلی یو دلته یو ځل بیا زموږ د پروګرام فارمیټ صدا سي دي چې څنګه مخکې موږ یو پروګرام کړو او دغه شان کلاس پیلو راټول شوی دي او په هغه کې چې کوم د ډېرې هلې ځلې او ډېرې ستړي چې پکې د چا دي هغه ملګري را سره ولاړ دی دوی نه به دغه تپوس کوو. اکرام بھائی د ټول نه مخکې ورته هرکلی ویم. مننه ستاسو ډېره مننه چې تاسو زموږ د خوشحالۍ او د دې راغونډېدو په دې موقع شهزاد بھائی تاسو دا ملګری دوی راله او ستاسو ډېر شکریا ادا کوم. اکرام بھائی دا راته ووایه چونکې نن سبا داسې دور دی چې خبره چا سره بالکل ټایم نشته ستړي د سکول نه چې کله مطلب فارغ شي 9-10 نه کله مطلب فارغ شي خلک نو د هغې نه بعد ټول تربیت تر شي څوک یو خوا څوک بل خوا څوک په خپلو روزګارونو کې بالکل اړوله چاته دا آیډیا نه کېږي صرف هغه همخیالي پاتې شي چې هغه لکه زه دې کلاس کې مو پلانې مې ملګری پلانې ملګری هغه شکل او دغه نه لیدلی کېږي. دا راته وایي چې دا ملګري مو راټول څنګه کړه دا څه طریقه مو وکړه؟ شهزاد بھائی ستاسو سوال په مقصد پوه شوم. ستاسو مقصد دا چې لکه ستاسو د آیډیا څنګه راله اصل کې ژوند تېرېږي سکول نه موږ تللي وو هغې نه بعد لکه اول خو دومره سړی نه پوهېږي بیا لکه زه خپله باندې په جاب یم داسې نه نور ملګري ټول موږ دا پروګرامونه کتل هم ځای په ځای باندې او خپل مې یو سوچ راغلی داسې 2-3 ملګري مې ولیدل ما آیا زموږ هغه ملګري چې کوم دي چې چېرته دي اوس نو ذهن هم دا جوړ شو چې هغه کوم اخلاصتیا وه هغه د بچپن هغه ملګري و د سکول دغه نو هغه لکه ټیک د اوس هم زموږ ملګري راځي په دفتر کې ملګري دي په کلي کې هم دي خو هغه خوند مزه نه وه کومه چې موږ ته هغه میلاوېده نو ما یو کوشش شروع کړو د سکول د ملګرو د راغونډولو او هغه زه لږ تاسو کوېسچن کې لږ وضاحت کوم چې هغه کوشش ما دې شروع کړو چې زه پکې رالم اول د بدرګي سکول ته هم هغه سپاټ ته هلته چې کوم د سکول زموږ داخل خارج و نو هلته نه ما نومونه ټول وکتل او یو ګروپ ما ساس کو د هغې ځای اډمن شوم او هغه نومونو کم ملګری چې ما لیدو نو یو ته مې د بل نمبر بل نه بل کوشش مو کو شارټ بس داسې هفته 10 ورځو یا 20 ورځو کې ما هغه نمبر را پیدا کړي اوس هم پکې بعضې کسان موږ نه میسنګ هم دي څه کسان موږ وفات شوي هم دي هغه ملګرو ته موږ لکه دعا هم د هغوی لپاره موږ وکړه نو هغه څیز موږ د ډېر دغه باوجود لکه هغه پوره کو نور ملګرو پکې ما سره ستړی وکړه
خو هغه سیز من کامیاب کو او نن هغه تاسو وینئ چې زمونږ د مرګري راغون شوي دي څونه وخت کوشش یاره تقریبا زما څومره خیال دی یاره 5 نه 6 میاشتو پورې بیا دې کې موږ پروګرام مخکې برانچ کولی شو 2-3 میاشتې مخکې خو زمونږ یو ملګری شبیر او هغوی بار نو هغوی چې زه درشم نو د هغه د وجې یو میاشت نیمه دا موږ لیټ کړو ګینې دا موږ میاشت مخکې موږ سیټ کولی شو نو دغه خبره وکړه نه اکرام بھائی دا چې کوم دی نو دا پروګرام مخ په وړاندې بوزو تاسو به بالکل ما سره څنګ په څنګ یې ځکه چې تاسو ملګري دي بلا شي یادونه بلا شي کوم خیالات دي هغوی به راسره هم د یو ملګري کوئ نو مخکې وړاندې کېږو د یو ملګري تعارف راسره تاسو وکړئ راځئ کیمرامین صاحب صحیح مرګرو د خوراک دپاره د هغوی څه بندوبست هم شروع کړی دی لږ ډېر موږ چې راغونډ شو ملګري سره لږ ډېر خوراک هم ورسره وکړي نور دا ملګري ټول ولاړ دي که نه دا زموږ انعام ملګری دی که نه ریسنټلی دا بار نه راغلی مسافري هم کړې ده نو په دوی سره څه خبرې کوئ او خبرې اترې ورسره وکړئ بس والله زمونږ د ټول ملګرو دا ملګري یو ځای کېدل دې ټول کریډټ اکرام ته ځي ځکه چې دا محنت او دا سټارټ چې کوم دی دا دغه کړی شروع کړی دی دا ټول ملګري والله دا خبره زما هم ذهن کې راغلې وه خو ملګري را یو ځای کول دغې ته مې غاړه نه کېښودله او دونه دغه ستړې زما نه کېده دا ټول محنت چې کوم دی ټول د دې څه چې کریډټ چې دی اکرام ته ځي انعام لالا دا راته ووایې کله چې مطلب راننوتی او دا هغه کلاس فیلو م ولیدل او هغه زاړه یادونه مطلب څه احساسات راځي نو بس هغه خو یو خو سکول و هغه زوړ حساب کتاب و بل دویم نمبر خبره که هغه ټایم کې تا کتلي نو غېږ هم د یو څه مې راوهل او نظر هم داسې په ټول ملګرو باندې چې بی هغه چې مې لیدلي دي د هغې نه کم لکه کم کسان د هغې نه پس موږ لیدلي دي 100 کسان او ټول زه پکې یو کس نیم دی چې هغه لکه زما ذهن کې لږ نه راځي نور ټول الحمدلله خو برابر پېژنم احساسات هم هغه احساسات دي یاره اوس او کلاس کې ټول نه وړوکی زه وم او بختي احمد صاحب به ما ته دغه کو چې دغه کول ته نه هم ته په کومه طرف راغلی سبا نه واپس شپږم کې کښېنه او نو ټولې کې وړوکی زه وم ټول ملګري لا ډېر پکې پاتې دي کېدای شي چې پروګرام بل داسې یو دغه پکې برابر شي انشاءالله لالا دا راله ووایي احساسات مو څه دي د ملګري مو زاړه کلاس فیلو زه مو ولیدل بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کتونکو ډېره مهرباني او د شهزاد بھائی زما کشر ورور دی دوی ډېره مهرباني ادا کومه چې د پروګرام له تاسو ښکلا ورکړله او موږ ډېر زیات خوشحاله یو 1996 نه والا 2000 پورې موږ چې کومه دی په یو ډیسک په یو ځای ناسته موږ کړې ده او هغه ملګري نن بیا را یو ځای شوي دي نو والله بس د خوشحالۍ او د دغه نشته دی موږ ډېر زیات خوشحاله یو او بس تاسو ډېره ډېره مهرباني او بس چې زموږ د پروګرام نه ښکلا ورکړه ډېره مهرباني شکریه مهرباني شکریه کلاس روم موږ به دې ځای نه راووتو دلته به ورته ناست حسابالدین استاد پیرډو په دې ځای کې حسابالدین استاد الله دې وبخښي کېدای شي اوس وفات شوی او ته دې ځای کې ناست د دې ولې نه په ما باندې سره مچۍ را پرېوته او په دې سټ باندې وچېچلم نو بس چغې مې کړلې ما استاد یې ولې مې مچۍ وچېچلم شپږم کې 1996 خبره ده او بس بیا هغه وایي تر پاسه بس دا مې کړم او دغه دم ما مې راله وکړو بیا مې ګزاره نه وشوله نو دا یو میموري و تاسو سره مې شریکه جی کتونکو ګورو دا خو بل یو ملګری سمیع الله زموږ د کلاس ملګری بلکې ما د یو بینچ باندې ناستو اصل کې ما د یو جنازه کې ملو شو او دا غزي نه موږ یو سوچ ساس کوی کې مې شریکو چې دا مرګري یو ځای کو نو تاسو وخت ما دغه در کو نو هغه د او زما لکه د هغه ځینه به ما یو ګروپ ساس کو تاسو می وی هغه زړه قسم وکړه نو سمیع الله لکه په دې پروګرام په اخیری کامیابېدو کې د موږ سره ډېر زیات دغلي او هغوی نه هم لږ دغه والی خیر دی سمیع الله بھائی احساسات مو څه دي چې په دروازه را ننوتی او دا ټول مو ولیدل هغه کلاس فیلو ذهن ته م څه راغله بس داسې پروګرام چې دی نو موږ یقین وکړئ د بیګانه ورته چې دی نو ډېر زیات هغه ایکسایټډ چې ورته وایي که نه نو ځکه او بل دا دی ما نن یو ملګري ته خبره کوله ما نن موږ په هغه ګروپ کې به شاملېږو په هغه کلب کې چې کوم خلک دا ډېر په فخر سره وایي چې موږ خپل ملګري را یو ځای کړو 20 سال او 30 سال شو 25 سال شو نو موږ هم تقریبا 24 سال پس دا ملګري راغونډ کړل او په هغه کلب کې نن موږ شامل شو په فخر سره ویلی شو هغه خلک هغه ملګري اگر چې تقریبا 30-40 کسان راغلي دي او ډېر پکې نم شته دی چا سره رابطې نه دي شوي نو خو د هغې باوجود هم چې دی نو دا ملګري چې راله او څه خو هم پکې ډېر وخت پس ولیدل بعضې کسانو سره هغه ملاوېدل څه نه څه شته دی خو یقینا چې د خوشحالۍ ورځ ده او کوم خلک هم چې دا ایني نو تاسو هم اټیمپټ وکړئ
او که چېرته د 30 سال 40 سال هم زاړه دا په خپله بیا را پیدا کېږي څنګه چې اکرام ووي چې دا ګروپ مونږ جوړ کړو واتساپ هغې کې په خپله بیا دا نمبرې را روانې شوې نو بس دغه کتونکو ته هم زما دا دی چې تاسو هر کله که میټرکس کړی دی سکول نه تللی یئ نو بس دا کوشش وکړئ او راجمع شئ بالکل دا ښه په اسانه کېږي او ډېر خوند کوي بیا صحیح ډېره مهرباني شکریه ملګری دی او دا عثمان خان دی نو دا زموږ خواږه ملګري دي عثمان خو زما کلیوال هم دی زموږ ګاونډي هم دی او مومین هم زما کې دی سویگیس محکمه کې ما درګه کې او تقریبا 22 سال بعد ملاقات شو او ډېره خوشاله ورځ ده او زړه یادونه بیا را تازه شو او موږ چې آینده به هم داسې پروګرامونه بیا هم کړو صحیح ډېره مهرباني جي څه ویل غواړئ الحمدلله ډېره زیاته د خوشحالۍ موقع ده ټولو ملګرو سره میلاو شو موږ مسلمانان یو زموږ دپاره اختر چې کومه دی وړوکي اختر غټ اختر دا زموږ په مذهب کې یو غټ مقام لري همدغه شانته کې د اختر د ورځې په شانته خوشحالي نن محسوسوو چې د زړو ملګرو سره میلاو شو او الله دې زموږ د ملګرتیا قایمه لري تر اخره پورې مننه بس دا ډېر د خوشحالۍ خبره چې ډېر وخت پس ملګري راوځي چې د اکرام په وجه باندې دوی شي دریش کاله پس یو بل لیدل دا خوشحالي نه بیانېږي سړی څه ووایي که نه زړه بس حقیقت دی چې خوشحاله ځکه چې زه ما ته پته ولګېدم زه په دغه پسې ډایرکټ لاړم فضل مولا پسې مې چې وینم چې ډېر وخت پس مرګري څنګه شوی دی شکریہ جی تعارف محتاج نه دی او ساجد ورته سر تاسو څه ویل غواړئ احساسات مو څه دي او السلام علیکم مهرباني تاسو اول شکریا دا کو راغله او مون خدا د ټول کریډټ اکرام ته زی دا 2001 سیشن دی کنه 2001 کې مون میټریک کړو ګورنمنت های سکول بدرګې نه نو دا ملګری خو بازي ودي سره پکې کله کله ملاوي دو چې کم نو سره خواو شا کې هډر ملګری داسې و چې ورکو صحیح جی نو هغه درا پیدا کړ کریډټ ورته زی اول خو د مون شکریا دا کو د سمیع الله او داسې نور ملګری دي شبیر چې دی پکې ډېر زیات رول پلی کو په دې کې چې دی ملګري راغونډ کړه او ډېره خوشحالۍ موقع ده زاړه یادونه شیر کوو دا استاد جي سره ناست یو خبرې میموري چې کوم دی ریکال کو استاد هم ډېره مننه شکریہ ډېره مهرباني جي ملګري مو لیدل ډېر وخت پس او خوشحاله شو ډېر زیاته زما نوم شبیر علي روشن فل نوم صحیح ده او زه چې کوم دی د دې بدرګي اوسیدونکي چې کوم دا موږ 20 سال کنټینیو چې 13 شوله په پردیس کې په مسافرۍ کې او په مسافرۍ کې چې کوم دی ډېر تکلیفات هم تیر کړي دي کاروبار دی بهر نو هغې کې زه زموږ وروڼه چې کوم دی بس هغه بزنس کوو او تر اوسه پورې زموږ زندګي چې کوم دی هغه بهر ده نو ملګرو سره کلاس پیلوز چې کوم دې څه مخکې رابطه مابطه وه داسې د کلاس پیلو د رابطې مین سبب چې کوم دی اکرام به جوړ شوی دی مخکې نه او زما د ډېرو ملګرو سره تقریبا 20 سال یا 21 سال بعد چې کوم دی هغه رابطه وشوله نو د هغې د خوشحالي انتها دا وه چې دا ګروپ د به ما هلته کې زموږ ډېر زیات بیزي شیډول وي ما به ریګولرلی 3 یا 4 غنټې هغه د دپاره د دوی د ایکسایټمنټ یا د دوی د انټرټینمنټ دپاره ورکولي چې ما هغې کې به لکه مین زموږ دا دغه چې لکه موږ به هم ریلیکس کېدو د نور د ادر اکټیویټیز هغه موږ سایډ ته کړئ او دې ملګرو سره چې کوم زموږ ټیم به تېرېدو نو هغه به موږ یو نعمت او خوشحالي او لکه چې کوم دی ډېر ښه ګڼلو نو بیا د دې پارټۍ یا د دې ګیدرنګ چې کوم دی هغه یو سلسله جوړېدله او په دې کې د ډېر ملګري زموږ دي هغوی زه ډېر احترام او قدر کوم چې هغې کې ډېر ملګرو دا رایه او زما دپاره بلکې ډېر ملګرو هغوی انتظار وکړو چې بهی زه کله راشم نو دا پروګرام به فاینل شي او زه دا مې یو حقیقت وایم چې زما د ملګرو سره واده کړی و چې زه به دې پروګرام له راځم ګنې زما خپل چې کومه چوټي وه هغه د ورکوټ اختر نه پس وه خو بیا هم هغه ایکسایټمنټ تاسو اندازه لګولی شئ چې زه سپیشل د دې پروګرام دپاره راغلی یم 20 یا 25 ډیز دپاره او زه به بیا انشاءالله د رمضان نه مخکې ځم زه انشاءالله ستاسو طرف ته واپس ډېره مهرباني مننه جی مارخېلو کړي دی د خپل لغه موږ یو شیرګل کې د بک سیلر دکان دی کتابونو احساسات هم څه دي ملګري ډېر خوشحاله دونه خوشحاله یقین وکړه چې انتها نشته دی او دا ملګري موږ تقریبا 22 سال بعد ملاو شولو او دې کې ډېر داسې ملګري چې موږ بالکل په لومړي ځل باندې ولیدل دا د خوشحالۍ مقام دی یقین وکړه دونه خوشحاله لکه سړي خپل واده وي دونه خوشحاله وي ډېر زیات خوشحاله وي صحیح ډېره مهرباني جي زما نوم زید حسین دی
او د بدرګي ګل شاده غشي اوسیدونکو ما صحیح او دا ملګری زمنګ سلیکټ اسلام آباد پولیس کې تیر کړی دی اوس شکر دی ګورنمنت ټیچر ما سکول کې صحیح او مطلب ډیر زیات خوان کې د ملګری ټول راغشي او مغه زوړ وخت مونږ تر یادېږي ډیر خبرې به کې مطلب درې زمنګ سره ډیر دغه دي صحیح نو دغه به ډیر غټ خوان کېږي صحیح خوشاله ډیر زیات خوشالي ډیر مهرباني تاسو له واپس راځو حاجی مومن ګلی دی عمران خان زموږ مرګره دی حاجی او ډیر اکټیو مرګره دی صحیح عمران بھائی اداره تو احساسات مستری زړه مرګري مولیدا والله ډیر سخت خوشاله شو بس الله دې کرام بيلا نورم همت ورکي چې دا قضیه د مرګري یو ځکه زه خدای شته چې په خپل ځان ډیر زیات خوشاله یم زړه مرګري سو شل کاله پس ملاو شو بعض سره ملاقات شوه دا و من پیژاند او کوم چې ملاقات نو شو خو مسولي د ډیر خوشاله شو او من ډیر دا خو ډیره خوشاله خبره ده تقریبا 23 سال پس چې کوم دی منګه د خپل مرګرو سره اکرام بھائی ایفورت دی دوی دا ګروپ جوړ کو او موږ ټول پکې مرګري چې کوم دی رالو حالانکه دا چې مرګري بګشته چې په اوسم نه پیژنم صحیح ده ملاو شو سره ما تاسو کو چې دا څوک دی صحیح نو کدا ما سره بار ملاو شو وینم ما نه پیژنم خدای یو ایفورت دی اکرام بھائی او زموږ ټول مرګرو دا یو خی ولته چې موږ دا ټول مرګري 23 سال پس را یو ځای شو او یو بل دوباره وپیژنم ډیره د خوشي خبره ده او دا سب ټول دغه چې دي د اکرام بھائی دي وادي ورېدل دا ټول ملاقاتونه چې وشو څومره زمونږ د خپل مرګرو سره دا ټول دغه د موږ میلاو کو یو قسم لده یو ګروپ ساس کو او پاغه کې موږ راغون شو پهلا دوی دا پروګرام موږ مخکیم کو خو به پکې دوی ویل چې شبیر بھائی لانه دی راغلی چې دا راشي او دا غم خپل یو خواهش شو چې راز درشم به یو پروګرام ساس کو او خیر دې کو تاسو وس په لاس یو پروګرام سازوي ساس کوي خو چې زدر شم به لازمي یو پروګرام کو نو داغي د وجه بس موږ دا پروګرام نیټ کو موږ چې ذات تاسو مراشي نو بس به دا پروګرام وکړو نو الله دې د اجازه خبره ده ډیر خوشاله شو ډیر تقریبا 22-23 سال موږ پس یو بل ولیدل ډیر مرګري بکی موږ وسم لکه مخامخ راته هغه شکل هم داغه کم ډیر 23 سال بعد چې داغه شکل ته ګوري دا څنګه وسنګ دی ډیر چینجز پکې راغلي دي نو ډیر احترام لرو تاسو ته او دا ډیر زیاته خوشحالي خبره ده چې مطلب دومره ټایم وشي د هغې باوجود چې کوم دی ستاسو رابطه د شاګردانو تاسو شاګردانو سره دا راته ووایي څه احساسات مو بلا وخت بعد میلاو شي بس زه خو به دومره ووایم چې یقینا ما ته خپل هغه بچپن ستاسو په دې غونډه باندې هغه خپل بچپن رایاد شو او ډیر یو ښه خوند یې وکړو او خاص کر د دې پروګرام محرک چې کوم دی دا دغه زیات کریډټ زه به دا ووایم چې دا اکرام خان ته دي او زمونږ پکې هم دا یو سعادت چې خپل داړه شاګردان ټول سره میلاو شو دا د خوشحالۍ خبره ده او زه تاسو اپریشیټ کوم ګاډ بلیس یو صحیح تاسو وایي مطلب داسې قسمه پروګرامونه داسې ګیدرینګ پکار دي زبردست زه خو وایم چې کم از کم چې میاشت کې نه کنه نو 3 ماهی یا 6 ماهی یو پروګرام یا په تقریبا کال کې یو پروګرام کم از کم کول پکاري د مرګرو هغه لیدل کتل مو چې او هغه مینه ته واشي نو دا یو ښه خبره ده دا یو ښه ګیدرینګ دی ته به دا ووایم ډیر زیاته مهرباني اوسئ ستاسو سایت ته نه دا لکه پانی بغل راځو خبره مخ کوم خیر به ته شروع دا زموږ اسماعیل مرګره دی او د واحد د مرګره چې دوی چې ډیر کسان پکې ما 23 سال بعد ولید لکه دوی سم مسایل راغلي دي پکې شپ شو نو د دې لپاره ډیر زیات باقي به د خپل تاثیرات بیان کیږي نه چې دارلو زه خو اول تاسو ټولو شکریا ادا کوم او د ټولو مرګرو شکریا ادا کوم دا پروګرام چې وشو دا زموږ ډیر زیات د زړه د کومې او زیات د مینې محبت د وجه وشو او خاص کر د دې دغه موږ اکرام لورکو او کم از کم 22-23 سال بعد موږ د مرګري یو بل سره ملاو شو نو خدای کو موږ ته ډیر زیات خوشحالي محسوسېږي چې 22-23 سال د مرګري دوستان یو بل سره یوځای شي او ورونو په مثال او د کور په دغه نو ډیر مزه کوي ډیر خوند کوي او داسې مرګري پکې چې موږ 22-23 سال پس ولیدو دینه سم ملاو شي مو نو موږ ډیر زیات سو د کلاس ته دار دوه د کلاس ته څه ډیر زیات یادېږي تاسو له اوسه مې داسې واقعیا نو کلاس خو موږ ټول سره ډیر زیات دغه کې ټول استادانو سره موږ زیات چاته نه یریږي حاجی نو
زه به اوس څه واقع وایم خو یاره زه به دا وایم چې زمونږ هغه دغه چې کوم زمونږ سره لکه زه استادانو باره کې به زه ووایم زمونږ په دغه لحاظ باندې میر عالم دغه میر افضل استاد ما ته ډېر زیات ګران و ټول استادان زمونږ ډېر ګران و موږ ته ډېر زیات او خاص کر بخت احمد استاد چې و هغه موږ ته ډېر په دغه باندې نو استادان موږ ته ډېر زیات ګران و واقعګانې خو ډېرې د ګپ شپ هم شوي وي او داسې نور واقعګانې هم شوي وي او نو موږ به ګپونه لګول ډېر زیات او باقي د نورو ملګرو نه خپل رایې والی وای د دې ملګرو چې دا کوم ستړی کړی دی ته په کم نظر ګوري څه ویل غواړي بس دا خو د دوی یو ښه دغه دی او بل صدیق یار به چې کومه دی نو دا د پکې ډېر زیات محنت او دغه وکړو او هغې باره کې زه خدای شته وزګار وم نو ما خو بس نن د ده د زړه دپاره پاتې شوم دله مې دا کار وکړو او الله دې ژوندي سازي ټول او چې دقسې راټولېږي او خپل چې کوم د ګروپ ملګري دي هغوی میلاویږي څوک په یو ځي څوک په بل ځي نو دا ډېره ښه خبره ډېره ښه موقع ډېر پخواني یادونه پکې راتازه شي زه وایم زما ذهن دا وایي استاد د دې ستاسو په دغه کې به دا لومبی پروګرام چې مطلب د کلاس فیلوز دپاره او یو د روشا کې شوی و او یو 2 کاله مخکې غالبا او دا دویم دی تاسو سوچ داسې پروګرامونه پکار داسې ډېر زیات پکار دی او جی داسې پروګرامونه ډېر زیات پکار دي تعارف مو شو هر څه وشو د کلاس داسې یو واقعه چې فني واقع او اوس هم تاله یادي نو بس د کلاس خو ډېرې واقعي دي خو اوس هغه یو داسې واقعي دی چې هغه پکې موږ نه هم شوی لکه ټیچرانو به دغه کې که نه لکه 15 کاله موږ ښه وخت تېر کړی 15 کاله خپل ملګرو سره او زه مزاحیه څه خبره پکې نه ده شوې مزاحیه ډېرې شوي دي خو زه اوس نه شم ویلی بس یاره د مکمل یو دغه به ته ووایم لحدر استاد چې بس نه خفه دې نه شي هغه کوټې پټه کړې ونه وایي چې سکول کې د بل استاد تپوس وکړو چې لکه کوټې سره څه چل وکړو نو هغه ورته وویل چې لرګي مې په بره اچولي دي او منځ کې مو له نیډل ورکړی دی لکه پیلر په ځای باندې نیډل یاد وکړه نه دغه راته یاده ده نور هم داسې لږې مختصر یادې دي مهرباني موږ راټول شوي ګپ شپ دپاره مهرباني زمونږ لکه دې کلاس دې ملګرو بلکې دې ملګرتیا د دې کې داسې کسانو دي دا اعزازه مسایل دی چې د بدرګي سکول چې کوم دی ما تاسو ته ویلي چې موږ سره کوم یو ملګری ناست دی نو دا زمونږ د بورډ څه کوي چې په بورډ کې 4م پوزیشن و د بدرګي سکول ټاپر و او د هغه مارچ لا چا اوسه پورې کراس نه کړه نو مخکې چا اخیستي نه وروسته چا واخیستله دې نه علاوه د سکول په ټایم کې موږ د سکول لپاره 2 ټراپیانې هم ګټلي دي ډسټرکټ ټراپیانې چې کوم دي د سپورټس د کرکټ نور گیمز خو ما ته پته نشو کرکټ کې زه خپله هم په هغې کې نو هغه هم د لکه مطلب باسکټبال کې هم فاینل ته تللي نو داسې د سپورټ په حوالې سره باقي بل تاسو یو کوېسچن دی د هغوی نه وکړو چېرې داسې قسمه پروګرامونه پکار دي ګوره معاشره کې چې تاسو وګورئ مختلف قسمه اکټیویټي کې خلک یګیا دي څوک څه کوي څوک څه کوي نو که په هغه نظر دی ته موږ وګورو نو دا زه وایم چې د یو ډېر ښه دغه دی یو بل سره خپل دغه پخواني شعر شي نوي دغه شعر شي اوس موږ ته دا پته ولګېده چېرې زموږ دا ملګري مخکې څه اوس څنګه دي او د دې ټول هغه کریډ دوی موږ به هغه استادانو له ورکوو هغه ادارې له ورکوو او هغې کې ډېر استادانو پاتې شوي هم دي نو اوس نومونه ما ته ډېر د هغې دپاره موږ دغه کوو موږ دعا وکړه ملګرو کې زموږ داسې ډېر ملګري هم موږ مس کوو نو د هغوی مطلب دا ویډیو دا کوڅه هغوی والدین یې فیملی ممبرز دي نو هغې دپاره موږ لکه موږ یې مس کوو او د هغې موږ الله دې هغه جان ښایسته کړي داسې ټیچران هم او نور لکه داسې ملګرو ته دغه کوو چېرې داسې نور کم داسې لسم د چا شوی او د چا 10 کاله 8 کاله 15 کاله هم شوي هغوی دغه خپل ملګري بیا دغه کړي او مخکې د سفر وکړي د یو بل سره غم خادي وکړي کم ملګري چې نه دي موجود ستاسو د یار چې کم نه دي هغې کې موږ خو کوشش کړی چې لکه ټول ملګري به دې پروګرام کې لکه زموږ 100 نه اباو کسانو 100 105 اوس دې کې تقریبا لکه 40 پلس راغلي دي نو څه کسان له 70 کسان خو پاتې شوي د هغې نه علاوه باقي څه کسان سعودي کې دي بار لکه 25-30 کسان زموږ داسې دي چې دا لکه موږ مس کوو دلته نشته دی نو موږ خو تقریبا 100 موږ څه نمبر یې نه دي راغلي څه کسان داسې دي چې هغه لکه څه کارونه به وي څه مسلې به وي او څه وي چې هغه خو بار دي که نه نو هغه موږ مس کوو موږ وایي چې خو بیا هم زه دومره چې لکه سیکنډ پروګرام کوي که نه نو هغې کې موږ کوشش کوو چې هغه پکې هم را دغه کړو لکه خو یو سټارټ کلاس کې بلا ټایم تېر شوی داسې فني یو واقعه کو درله یاده وي کلاس کې خو ماشاءالله ملګرو سره ډېر وخت تېر شوی او فني واقع به موږ د علي خضر استاد راغلی دلته کې د هغوی مناسبت سره به ووایو نو کله به چې موسم هم دا د ډسمبر یا جنوري موسم و نو زه چونکې کلاس کې مانیټر وم نو دوی به چې کله پیریډ له راغله نو شاید چې دوی به هم یخني ډېره کېده
او ملګرو به هم د ماشومانو به هم خیال ساتو نو بس دوی به وي راځي چې بار ځو نو موږ به ستاسو سره ځو نو راځي سن باتینګ به وکړو سن باتینګ میس چې لکه دغه نور ته به کینو که نه په دغه حوالې سره چې کوم دی دا څیزونه دي مشهور دغه ټیم په باتینګ نه او سن باتینګ به وکړو که نه مینز هغه به دا نه وي چې لکه لاړ به شو زه بهر به کینو لکه پیتاوې به وکړو هغوی به وي لکه سن باتینګ به وکړو نو دغه بال زمونږ د ملګري ډېرو زموږ چې کلاس کې مینټور وم نو زموږ اوس یو مولانا صاحب هم راغلی او دا شاهد علم به او زمونږ نور ملګري دي نو دوی به ما سره دا دغه کولو چې به زمونږ یو پرنسپل صاحب راغلی د منګورې نه او هغوی د ملګري به ډېر بار وتلی نه نو هغوی یو کیپ انټروډیوس کړی یو ریډ کلر او یو بلو کلر و آی تھنک یا ګرین کلر کې نو کیپ خو ما سره یو نو دې کسانو به وي مونږ ځو لکه بهر به ځو که نه د سکول نه بهر نو سکول نه بهر خو به لکه واشرومونه نه و هغه ټایم کې نو دغه کیپ په بیس باندې به هغوی تلل بهر نو بیا به دوی دا کیپ زمانه یو واغستو او کسان به دوی چې کوم د درې څلور وتله چې موږ به انویسټیګیشن وکړو نو دوی به پخوا په زمانه کې یو واکر به راتلو واکمین به ورته زما سره خیال کیسټ پور کې راتلو نو هغه کیسټ به دوی چې کوم دی هغې ته راغونډ شوي او ناست په د ایرا په غاړه باندې او به د هغې نه مې ځان چې کوم دی محسوس کوو زبردست دا خو اصل کې چې تاسو باندې دا بلیم ډېر زیات اصل کې چې دا خو داسې خبر ده او پته به د معدې نن لګي چې چا معده خرابه ده جګره نو دا خو ګوره یو 2020 میچ اوس پکې ټي 10 هم راوتی دی او یو ټیسټ یو 50 اوور دی که نه او نو ګوره او سوپر 6 هم پکې به اخره کې نو پته به لګي تاسو به خامخا هغه وخت ویډیو کوئ نو پته به لګي چې دی کې کم 20 ته ځي یا ټي 10 ته ځي یا سوپر 6 ته ځي که نه تاسو چې پته میدان لګي پته به په میدان لګي که نه زه خو ټیسټ پلیئر یم ورور ما خو په سکول وخت کې ما ټیسټ ما به لګه دی خو دا وي خو دې پکې هغه ډبل وکټ کوي چې اوټ شي په دوباره هم پکې روزي دی پکې هغه لوبه کوي نو ټیک شو خو خیر که زه ټیسټ پلیئر یم ما ټول عمر بوډاګي لکه څه دا هغه دی اوټ نه مني ما زه ټیسټ پلیئر ما به ټول سټاپې ما پې کولې کټ کوټ مې به کوو او په هغې کې به زه لږ ډېر ساعت ولاړم نو هغه انشاءالله اوس به ودرېږو د خیره سره او الله دې وکړي چې په خیر خیرات دا پروګرام هم وشي او ټولو ملګرو ته زما طرف السلام او ستاسو دې الله قدر عزت وکړي مهرباني لاس ته تاسې د مزاحیه خبره یاده ده او چې ډېره ماته یاد دي ته یو واقعه داسې شیر که مطلب چې اوس کوم صدقیار صاحب که نه نو زموږ دا اوس کوم ټیچر ناست دی حیدر صاحب نو د چټیانې تېرې شوې موږ کاپي نه ودې کړې د اردو نو هغه د صدقیار نه ډیسک نه لاندې پرېوتې وه ما اوچته کړه او ما نه ولیکلې نو ما مطلب اوسۍ ته همدغه کاپي وړه چې اوسۍ دا وګورئ تاسو که نه نو داسې کته نو د ده نه صدقیار نوم خو دې ما ختم کړی و نو چې اخره کې کله خط کې هغه خط کې و درخواست کې صدقیار نوم نو بس ما ته ووایي شاګرد صدقیار نو دا صدقیار مې به څنګه لیکلی ما ورته ویل اوسۍ دا خو زما ډېر عزیز دوست مې دی اورې دا ته ډېر ګران دی په دې وجه مې لیکلی دی او کاپي د صدقیار وه خو لکه ما خو هغه بره نوم کړی و هغه درخواست کې و دغه کې خط کې چې کوم نوم و که نه هغه پاتې شوی و نو بس په دې باندې صدقیار پرې راودانګل اوسۍ دی ما نه پټه کړې ده اورې نو بس بیا په هغې انجام باندې موږ بیا لکه ډېر دغه مو وکړو استاد جي بیا زه یو دوه چوکۍ مو ووهلم سزا مې ملاو شوله لکه مطلب دغه پکې مزاحیه او ډېر پکې مزاحیه داسې کیسونه راغلي وو خو دا خو دا اوستی ټیچر په موقع ناست دا ټیچر و که نه د حیدر صاحب نو د ده به ډېر ښایسته نور هم ډېر ښایسته خبرې مشهورې دي یو ورځ یې به کټ کې و کټمل شوي وو نو دی پکې چېرته ملا سو ده کلي کې که نه همداسې ټیچر و نو هغه کټ یې بیا په بټۍ کې په دا ډانډې بټۍ نه د هغې د پیپ د پاسه ایښی و چې هغې د هغې د پاسه ایښی و بس هغه بټۍ غونډې اور اخیستې و که نه هغې سره نو دا هم د حیدر صاحب دا یو دغه هم ډېره مشهوره ده اورې نو زموږ ماشاءالله د دې ټیچر سره زموږ ډېر ښایسته ګپ هم و یو دا و یو شاه محمد استاد و د بدرګي خیرمان استاد د خدای پاک وبخښي هغوی سره نو زموږ به سره ډېر ښایسته ګپ شپ هم و ډېر ښایسته مزاحیه خبرې به مو کولې او کلاس کې غونډو کې زیات مزاحیه زه وم خو اوس د شله نه وتې ده
कामरान की अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला हाजतन हिय लक रिदन इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन زمونږ د حاضرینو د زړونو دنیا آباد کی دا دنیوي او اخروی دواړه جهانونه بهترین وګرځي مرګ دې کم جهان کی کم ځایونو کی په کم وطنونو کی خدای حالت خوشاله او کامیاب او کامرانو سادي استاد دي نور زمونږ څومره استادان دي خدای ټول کامران او کامیاب کی خدای د غوی اولادونو کی مال کی ټول کی خدای برکت واچي خدای د ازي آباد ساتي د مرګري خدای خوشاله ساتي دې د ملاقات زمونږ دې د خبرې خدای د خپل قرب او د رضا ذریعہ وګرځي حبیب صلی الله علیه وسلم د سترګو یخوالی وګرځي کریم رب زمونږ ناراضي شي مرګرو څومره حاجات دي د زړونو څومره شری حاجات دي خدای د خپل دربار عالی نه قبول او منظور کی خدای موږ بس د یو نوملو ته ټول اینې ته د ټولو په زړونو باندې خبردار یې خدای د ټولو د زړونو دنیا آباد کړي خدای موږ ټول خپل محبوب بندگان جوړ کړي کریم رب موږ ټول د نبی صلی الله علیه وسلم متبعین جوړ کړي کریم رب موږ ټول د خپل اهل او عیال د خپل خاندان او تمام دنیا انسانانو د پاره د خیر او د بلا ذریعہ وګرځي خدای موږ ټول کامیاب او کامران کړي خدای د مرګرو دا کوم ستړي کړي دي په دې کې دا راجمع کولو کوم کوششونه کړي هغوی ته خدای پوره اجرونه نصیب وګرځي خدای زموږ د ټولو خاتمه بالایمان بالاسلام نصیب کړي اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفره اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت باركت ربنا وتعاليت استغفرك ونتوب إليك استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ورزقا طيبا حلالا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفر بالجنة والنجاة من النار اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من کتونکو تاسو د ټولو ملګرو سره خبرې وکړلې تاسو وکتلې یقینا ټولو ملګرو دغه وی چې اکرام بای ته چې کم دی نو دا ټول کریډټ اکرام بای دزي تقریبا تاسو واورید دغه 100 کال بعد تقریبا د ملګری راټول شول او تاسو مختلف دغه باندې مطلب کو تاسو ګره مختلف عہدو باندې دي دا وخت ټول راټول شو ماغه د کلاس روم ماغه ماحول احساس کړي ټول غپ شپ لګي استاد یې پکې راغله دي نو مطلب زمونږ د پښتنو حقوق او ریاسم یو دغه تصویر جوړ دی خو ماشاءالله د زبدایو خبره وکم د پروګرام په اخر کې چې ماشاءالله زمونږ د پښتنو یو ډېر ښکلی تصویر د دې سره جوړیږي عام دنیا ته پښتون صرف په ډز باندې نه یادېږي پښتون صرف په جګړو باندې نه یادېږي د دې سره زمونږ د پښتنو یو دا تصویر مطلب دنیا ته پیش کیږي چې پښتون کې امن هم شته دی ورورولیم پکې شته دی دوستیم پکې شته دی او دغه ژوندی مثال له تاسو کتلو بهرحال غواړم دا کوم چې نور داسې سټوډنټس یا مطلب دا پروګرام ګوري پکار دا چې هغوی هم دغه شان ګیدرینګ وکړي دغه شان تکې راټولیږي او د یو بل سره په رابطه کې اوسېږي او دغسې د مینې محبت او د ورورولۍ مطلب دغه میسیج چې کوم دی ټولې دنیا ته خور کړي بهرحال تاسو دغه پروګرام واورېدو ورکړئ خپل ورور شهزاد خان له دې دعا سره اجازت ملاویږو به تر بلې خپرونې پورې د هغه لوی الله इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।